موږ نه منو د ما وراره وژلې جنرال که محترم که در جواب ته راکړې څنګه به شي جواب زه در کوم. ګوره د افغانستان د اسلامي امارت فیصلې دا کومې چې کیږي دا د یو کس کار نه ده. دلته علما شیخ صاحبان ناست دي او هیڅ فیصله د قرآن او د حدیث خلاف نه کیږي. دا د یوه مسله. دا کومه فیصله چې شوې دا هغه چا کړې چې د هغه په امر باندې موږ قرباني ورکوو، د هغه په امر باندې زموږ ځوانان سینو پورې بمونه تړي، د همغه سړي په امر باندې د همدغه امیر المؤمنین شیخ هیبت الله په امر باندې د امریکایانو طاغوتي لښکرې ماتې شولې. الحمدلله دا له حکمت نه خالی نه ده. دا له حکمت نه خالی نه ده. کله چې شهید منصور صاحب امر وکړ ټولو قطاعاتو نظامي مسؤلینو ته چې تاسو د اردو عسکر نیسئ نو کالي ورته کوئ، پیسې هم ورکوئ، کور ته هم لیږئ. د هغه ثمره نن ما او تا ګورو. نن لله الحمد د ورځې په زرګونو عسکر تسلیمیږي. دا د که وژلی ښه خبره به وه که دا تسلیم شي درته، ټوپک هم درته راوړي، ټانک هم راوړي، درته رینجر هم راوړي، د 15,000 افغانیو په بدل کې تا ته د لکونو افغانیو بلکې د لکونو ډالرو وسایل درکوي. دغه کومه خبره چې اوس طالبانو کړې ده دا نړیوالو دپاره یو بدنامي دوی د خلکو جوړوله. دوی ته هیڅ مشکل نشته. دغه د ترجمانانو د دغه خبیثانو په لیست کې هر سړي ځان وهلی، د امریکا سفارت کې کاغذونه جمع کړي، ملل متحد او نورو اروپایي ټولنو ته تله چې موږ طالبان وژني. دا د طالبانو لپاره یو عجیبه غوندې کار. طالب څوک وژلی دي؟ وخت چې د امارت فیصله وکړه چې اردو عسکر چې په سنگر کې ناس زما ملګری په شهادت رسوي، ټوپک میل کلشینکوف ګرم هغه نیسي، چانټې خالی بیرته خوشي کوي، آیا هغه د موږ د بچیو قاتل نه و یا قاتلان نه دي؟ همدغه د اردو عسکرو زموږ بچي نه دي وژلي؟ همدغه د اردو عسکرو زموږ بچیان زموږ ورونه په ټانګونو پسې نه دي کش کړي؟ همدغه د اردو عسکرو د قندوز مدرسه بمبار نه کړه؟ همدغه د اردو عسکر نه و چې زما کور ته راغله زما د خویندو نه لوپټې لرې کړلې؟ لیکن طالبانو معاف په څه کړل؟ په دې کې حکمت ده. هیڅ جنگ هیڅ فیصله د اسلامي امارت د رهبرۍ د شورا دا به حکمت نه. دا فکر مه کوه چې د مشرانو په زړه کې به هغه درد نه وي چې کوم درد ستا په زړه کې ده. دا فکر مه کوه چې په سنګر کې ناست د یو مجاهد درد، د یو زنداني درد، د یو یتیم او د یو کونډې درد او د اوښکې دا به طالب اګنور کړي. هیڅ کله طالب دا کار نه کوي. زه تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم چې طالبان به هغه فیصله په ټول عمر باندې ونه کړي چې هغه زموږ دپاره د تندي داغ جوړ شي. دا زه ډاډ او اطمینان در کوم چې د امارت مشران، د اسلامي امارت زعما، سیاسون او نظامی قمندانان دا به زمونږ او ستاسو د بچیو په وینو معامله ونه کړي، زمونږ او ستاسو د کونډو د یتیمانو اوښکو باندې به معامله ونه کړي. دا زه ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکوم. که چیرته داسې وشول راشئ ما په دار کوئ. زه دا درته وایم دغه فیصله، دغه اعلامیه چې اسلامي امارت خپره کړې ده دا د څو کسانو کار نه ده. دکې علما ناست دي، دکې شیخ صاحبان ناست دي، دلته قرآن او حدیث په نظر کې نیول شوی ده، فیصله شوی ده تر څو د افغانستان راتلونکی له دغه بدبختیو نه خلاص شي، تر څو دغه 18,000 کسان چې دلته خیانت کړی، جرم یې کړی، سبا ځي همدغه امریکا ته سل بې ناموسۍ نورې کوي، سبا بیا په تا واکمنان کوي. دغه کرزی، دغه غني، دغه اتمر، دغه محب، دغه امثالهم ګوډاګیان چې نن په تا واکمنان دي، دوی ټول دغسې کیسونه په اروپا کې جوړ کړي وو. هلته سپي مینځل، هوټلونو کې کاسې مینځلې، نن د تا لومړی او دویم مرستیاله ولسمشران دي. دا خلک په افغانستان کې پاتې شي دا د افغانانو په ګټه ده. دا خلک په افغانستان کې پاتې شي، دوی به مدرسو کې واچو، دوی باندې به تعلیم وکړو، د دوی به ذهنونه برابر کړو. دې ته توبه دې وباسي. اسلامي امارت دا خبره مرته کړې چې توبه به باسې، له صدق د زړه نه قسم به کوي چې راتلونکي بیا داسې خیانت نه کوم. قربان مشم، خپل مشرانو باندې مه بدګمانه کېږئ. که چېرته په طول د تاریخ کې په 20 کالو کې، په 25 کالو کې د اسلامي امارت مشرانو کومه غلطه فیصله کړي بیا به دا هم غلطه وي. دا هیڅ کله کېدلی نشي چې یو څوک دې په سنګر کې وینې تویې کړي، یو څوک دې د امریکا امپراتوري په خپل د وجود په غوښو په هډوکو باندې د پای ټکی ورته کېږدي، د هغه شهیدانو، د هغه غازیانو له وینو سره د معامله وشي. یقیني چې زموږ مشرانو زړونه له درده ډک دي،
له وینو ډک دي، له اوښکو ډک دي. زمونږ او ستاسو د یتیمانو د ماشومانو په سرنوشت باندې به معامله نه کوي انشاءالله العزیز. ډاډ درکوم، اطمینان درکوم، بېغمه اوسېږئ د افغانستان ولسه. دغسې جواب ورکړه شاهین صاحب. مننه جنرال صاحب، واقعا هم چې رښتیا دی ورغون شم د طالبانو مشرانو اوس واچوه موضوع. د طالبانو مشرانو داسې یوه فیصله نه ده کړې چې هره فیصله یې کړې ده په هغو کې لویه حکمت دی. ډېرو خلکو نیوکې کولې چې دغه فیصله چې کړې د معاهده یې د امریکایانو سره امضا کړې. نن یې تاسو وینئ چې بګرام په خپله امریکا نړوي، شورا په خپله نړوي، قندار نه په خپله ووتل، نه ټک نه ټوک تښتي. یو شي ته شاهین صاحب، یو شي ته د اسلامي امارت دغه فیصله الحمدلله په ټولو اروپایي سکشویانو، په ټولو سوسیال خورو، په ټولو کلبسه خورو اور بل کړی. زه درته وایم هغه خلک چې په اسلامي امارت پسې غپېدل، کیسونه او دوسیې باندې افغانستان ته به راشي. دا یو له هغه رازونو نه ده، دا یو له هغه پرمختګونو نه ده چې د اسلامي امارت په دغې اعلامیې سره به انشاءالله د دوی دوسیې باندې او نشنلټیانې به ترې واخیستل چې افغانستان ته به یې راولېږي. نور څه غواړې؟ اروپا ته لاړ شي، ناموس گفته خلکو ته کنځا کوي، مدرسې کنځي، بخاري او د جلالین استادانو ته کنځلې کوي، جماعت ته لیواتتخانه وایي. دغه فیصله په دوی ډېره درنه تمامه شوې ده. دغه فیصله په اروپا کې ناستو کلبسه خورو، سوسیال خورو، برګر خورو، سپي مینځونکو باندې ډېره بده لګېدلې ده. خوراک مهرباني وکړه، مایک هم خلاص کړه. علامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه او نیکې هیلې. ډېره ښه موضوع م راخیستې ده. کومې خبرې چې زموږ او تاسې مشرانو کړي دي دې کې غټ حکمت ده. شاهین صاحب ټویټر نه لایو پلی کړه، ټویټر نه سمه ده مبین صاحب، سمه ده. که چېرې دغه سکشویانو ته دوی وایي چې آیا بالکل دوی ته خطر ده، دا به ټول بیا دې خواته اروپا ته راتښتي، بیا به سوسیال ته ناست وي، له مغه ځای به بیا بل وخت بیا د وطن په خلاف باندې دوی استعمالیږي. خو دا بهتره ده چې دوی ته ډاډ ورکړي چې تاسو ته هېڅ مشکل نشته، تاسو خپل وطن کې ژوند ته ادامه ورکړئ. چې دوی چې دا څه مفکورې بدلې سوي دي دوی ته باید وروګله کار وشي، وروګله چې الله او رسول څه ویلي دي او وطن څه او اسلام څه وروګله چې خدمت وکړي. نو اروپا ته که دوی راسي یا به چېرې سپیان مینځي او یا به چېرې وروګله سکشویي کوي، نور کار خو نشته. نو دوی د هغوی ته پته لګېږي، د انګریزانو منګریانو ته پته شته چې له دونه نور کار نه جوړېږي. همالته هم چې دوی بوځي ته دوی به اوس چېرې دفترو کې کښېني، خو ولاکه لا هلته کور ورکړي، لا پیسې ورکړي، در به دره به اروپا کې هم ګرځي. خپل وطن کې ژوند ته ادامه ورکړه او راځئ چې خپل وطن کې امن او سوکالي راوړو. زرقاوي صاحب یوه خبره چې اوس دوی باندې دغه فیصله ډېره ښه شوله، دې نه وروسته چې څوک اروپا کې کیس کوي، یوازینی کیس یې دا به د ګې کیس ورکوي. که دا لاره بنده سوه زتي بدون له دغه یوه کیس نه نور کار نه ورکړي، هغه هم که ووایي چې زه ګې یم، هغه بیا ډایرکټ ورته وایي چې موږ به تا چک کوو، تا به ګورو چې ته رښتیا ګې که نه یې. تازه ده که پخوانی ده. هغه بلجیم کې کوم یې وویلې چې یم، هغه چې کله کتلی یو ځتي یو توری ورخوشې کړی او ځتي هغه ویلي وه چې په توبو مې د توبه د ما اسناد نه دي په کار، زه بیرته خپل وطن ته ځمه. خو دا فایده نه کوي، پردی وطن ته پردی کټ ته نیمو شپو ده. راځئ خپل وطن کې سوله راسي، ښه د خوشحالۍ ژوند د محبت خپل وطن لرو. په خدای که پردی وطن کې هېڅ خیر وي، په خدای که هم خیر وي. که څوک وایي چې په اروپا مګر یو کار دا عبدالله د هغه سړي نوم دې وانخېست، هغه پاچا شینواره یې ګوره، هغه پاچا شینواره ده، هغه پرېږده، هغه د خپلې ویډیوګانې چې ګوري هغوی په خپلو خبرو شرمېږي چې موږ څه غول خوړلي دي. دا خو ډېر بد جګ وهلی ده. دا خلکې نه ابرو لري، نه عزت لري، نه په خپلو بچیانو باندې، نه په خپلو میناو باندې. دو خلکو نه نتیجه نه جوړېږي او نه په دو باندې وطن راټینګېږي. زه وایم چې الله تعالی دې زموږ په وطن کې اسلامي نظام راولي. او دا څوک چې چغېږي چې مقاومت غواړو، دا غواړو، د دو لا تر اوسه بېادبي د ما پې 20 کاله د نورو ورکېدو لا پاتې ده. ګړنګ به پاکولی نه شي، وروګله مقاومت غواړي. راځي چې ټول سره لاس یو کړي، یو ښکلی نظام، یو قوي مجهزه اردو جوړه کړو چې له هرې نګاه نه فکري، جنګي، استشهادي هر څه پاکه سوتره وي. نو دا جنجالو له دغه نه به خلاص. په خدای چې د اروپا کې داسې افغانان دي، یقین دې په خدای وکړه چې زړه دې پې درد کوي چې نه لاره تېر وکړه د څوک چرسیان سول، څوک بنګیال سول، همدغسې نجونکیان یې وینه، همدغسې ښځې وینه. په خدای اخره نتیجه یې د دوی
یا به یهودي کېږي یا به نصراني کېږي، په والله په بالله که د مسلمان خیر په اروپا کې پروردګار دې زموږ په وطن کې سوله راوړي. که څوک وایي چې په اروپا کې د مسلمانانو خیر شته، زه درته قسم خورم چې یو نسل به مسلمان وي، دویم نسل، دریم نسل خو بیخي پته نه لګي چې دا بچی نو چې سړی د یوه خپلې ښځې واک ونه لري، د یوې لور واک ونه لري، د زوی واک ونه لري چې څو بجې راځي او څو بجې ځي. دا نشي ورته ویلی چې لورې ولې ناوخته راغلې. هغه ډایرکټ مکتب کې ورته وایي چې تاسو څه مزاحمت مور پلار کوي، تاسو کولی شئ چې موږ ته ووایي چې یو سړي نه مور پلار نه اولاد بیایي او ته رڼې ورته ګورې، ته دغه نه هم نشي کولی چې ولې بیایي. آیا دا ازادي سوه؟ آیا دا جمهوریت څه چې د خپل اولاد واک ونه لري، چې حکومت درته وایي چې ته کولی نسي، هېڅ شی هم نسي کولی، ډوډۍ موږ ورکړو، هر څه موږ ورکړو، تا کار نشته، خالي نوم دې تا ده چې تا اولاد ده. نور اولاد د جمهوریت ته دلته پلار انتن نه ورکوي، نه مور انتن ورکوي. تباه دي خلک، تباه دي چې دا چغېږي دا سوشل میډیا کې چې دلته ښه ژوند ده، په والله په بالله چې د کور کرایه دې ورنه کړي، دویمه میاشت یې ایسته راټیږي، ولا چې د برق پیسې ورنه کړي، وروره کوټه کې به دې تیاره وي، ولا چې د اوبو پیسې ورنه کړي، اوبه نشته. که څوک وایي ازادي ده، جمهوریت ته مزې دي، لړچې دي، هېڅ شی هم نشته. غول خوري، جګ وهي، متیازې خوري، په خدای چې بیل پرېک نه کړي، د میاشتې 100 روپۍ کرایه ورنه کړي، د ګاز پیسې ورنه کړي، د برق پیسې ورنه کړي، د مردارو اشغالو پیسې ورنه کړي، ولا که دویمه میاشت په کور کې پرېږدي، باندې به د سره کله غاړې اوسېږي. الله دې زموږ په وطن کې اسلامي نظام راولي. په خدای چې داسې ځوانان شته چې په خدای ارمانونه یې دغه دي چې خپل وطن کې امن راسي او خپل وطن ته لاړ شو. هغه دلګان، هغه بې غیرته چې نه د ښځې امنیت لري، نه د ناموس په قصه کې، هغه وایي چې اروپا کې هستو، که چا را تخته که که په چا عمر تخته که وروګله، هغه خلکې بیا د قصه کې نه دي، نه د اسلام نه د هغه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یوه بله خبره زرقاوي صاحب، یعنې دا معنا لري دغه څوک چې دغه له ژوند کوي دغه تیار زندان ده، نو په زندان کې پراته دي، هر کار چې کوي دولت ته یې کوي، دولت ته کافي. په قسم مې د خدای په لا اله الا الله محمد رسول الله چې موږ دا کلمه وایو مسلمانان یاستو، که به دلته ازادي چې پوه سي چې ته مسلمان یې او ته حق غواړې، خدای مې د قسم د شپې درځي درته وایي ته چې دا خبرې به نه کوې. لکه سړی چې کونه یې ورکړي او مجلس کې ټول ناست او چا کونه یې ورکړي او سر به ټیټ وړي، زله وروډګوله، دلته به یې د اوسۍ د مردګاوۍ ژوند تېروي. اسلامیت مسلامیت نشته وروډګول چې خلک وایي موږ ازاد یاستو. په خدای بې ادبي معاف وایه یاره، پرېږده چې دلته چې دا غړې ورکوي. په خدای تا ول تاسې ورننوځئ، خدای او رسول ته وګورئ، ټیک ټاک یې وګوره، نوم یې د مسلمان یې د بې ادبي د معافي ټول عورت یې ښکاري وروډګول. دا اسلامیت څه، دا افغانیت څه. بیا وایي موږ افتخارات لرو، کوم کتاب دې لیکلی ده، کوم قرآن دې په ترجمې ته اړولی ده چې تاسې موږ باندې افتخار وکړو. تاسې دا ټیک ټاک کې نه وینئ، دغه نسل ده چې دا اروپا کې رالو شوی ده، ټیک ټاک کې وروګله کونه دوی ښکاروي، مخونه دوی ښکاروي، سینې دا ښکاروي. عبدالله وروره دا ټیک ټاک بیا څه شی ده؟ دا د خوړلو شی ده که د اغوستلو؟ دا فیسبوک غوندې یو اپ ده، دې کې وروګله نجونیچیانې پلار هلته په د اوس دله بیا وروګله عالمانو پسې غږېږي، لورګانې هلته په اطاق کې ناستې، ټیک ټاک کې هر څه خپل ځان ښیي چې کله ورته ګډېږي، کله وروګله شي. خو الله تعالی دې زموږ په وطن کې امن راولي. داسې وطن لرو په خدای چې داسې آزاده خلک یاستو چې څوک اروپا کې ژوند کوي، په خدای داسې دي لکه تړلي چې شور وخوري، لکه هغه مرړه چې خېټک ووهي پاسدتي کلک ونیسي چې اوس ونه تښتي. دلته چې زور ووهې یا به یې ننه یا وطن،